سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د سکالرشپ په حواله یو ځل بیا د ویډیو کې حاضر یم. نن به زه خبره کوم د چاینا د ګورنمنټ سکالرشپ په حواله باندې چې په دې کې تقریبا 2500 نه زیات یونیورسټۍ برخه اخلي او دا په انډرګریډ لیول باندې، په ماسټر لیول او پی ایچ ډي لیول باندې هغو له ورکوي. دا فولي فنډډ سکالرشپ دی، څنګه چې ما مخکې هم خبره کړې نور سکالرشپ په حواله چې په دې کې ټیوشن فیس، ستاسو اوسېدل، ستاسو د صحت او ټول دغه چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل دی. دې نه علاوه سټایپنډ چې تاسو له درکوي نو د انډرګریډ په دغه باندې په تناسب باندې تاسو تقریبا د پاکستان په حساب څه 15,000 روپۍ تاسو له د میاشت درکوي. بیا د ماسټر دپاره څه 15,000 دي غالبا، او بیا د پی ایچ ډي دپاره 15,000 د میاشتې تاسو له خرچه درکوي. دا د ټول ټیوشن فیس د صحت او د نورو عواملو نه علاوه دې ته اپلای څنګه کېږي. د دې اخري ډیټ چې کوم دی هغه د مارچ په اینډ کې دی. مختلف یونیورسټیانې دي، هغو ته به تاسو اپلای کوئ. بیا د دې د سکالرشپ یو بل ویب سایټ دی، په هغې کې فارم دی. هغه فارم به تاسو ډک کوئ، هغې ته به لاګین شئ، فارم به ډک کوئ، بیا به ډاونلوډ کوئ، بیا پرنټ او پرنټ چې کوم بیا د یونیورسټۍ ته تاسو لیږئ نو هغه به تاسو د هغې فارم سره یو ځای کوئ. بیا به یونیورسټۍ طرف هغه سکالرشپ ځي. تاسو ډایرکټ سکالرشپ ته اپلای نشئ کولی، د هغې پروګرام په ترو باندې به ځي. نو دا ټوله خبره به څنګه کېږي، زه تاسو ته په یو دغه کې ډیمو کې ښیم. بهرحال پکار چې ملګري دې سکالرشپ ته اپلای کوي. زما کار تاسو ته لارښودنه ده، تاسو ته رهنمایي کول دي، او دا مې هیله ده چې ډېر ملګري به ترې استفاده شي. نو راځئ چې دا دغه وګورو، دا ډیمو وګورو. ښه ملګرو، دا د چاینیز ګورنمنټ سکالرشپ چې کوم دی د هغو افیشل ویب پاڼه ده، او څنګه چې ما خبره کړې وه نو دا چې دی د انډرګریډ، ماسټر او پی ایچ ډي سټوډنټانو دپاره دا سکالرشپ چې دی دوی ورکوي. او په دې کې څه کور دی، فولي فنډډ دی، ټیوشن فیس، اکوموډیشن، لیوینګ ایکسپنسز، دا ټول پکې کور دی. څنګه به اپلای کوئ نو دوی وایي چې لکه دا تفصیل لاندې لیکلی دی، خو د مارچه پورې چې دی، د مارچ د اخره پورې تاسو دې ته اپلای کولی شئ. ښه طریقې کار څه دی چې لکه ته چاینیز سټیزن نه او ګوډ هیلث، بیا ایج اینڈ ایجوکیشن بیک ګراوند څنګه چې خبره وشوه، او دغه شانتې د ماسټر اپلیکنټ لپاره دغه چې دی نو 35 ایرز نه به کمي، د بیچلر او ماسټر دپاره، او د ماسټر ډیګري پی ایچ ډي دپاره چې دی هغه 40 دی، هغې نه لاندې. ښه اوس پروسیجر یې څه دی چې تاسو به اول ډایرکټ یونیورسټۍ ته اپلای کوئ. دا دی نه، او اپلیکنټ مسټ لاګ ان ټو د کونسل. ښه بیا به تاسو د هغو د سکالرشپ کونسل چې دی هغې ته به لاګ ان شئ، او بیا به اپلیکیشن فارم به د هغه ځای نه ډاونلوډ کوئ، او بیا به پرنټ ترې واخلئ. دا به څنګه کوئ، دا تاسو ته اوس ښیم. او بیا خبره کوي چې اپلیکنټ مسټ سبمټ د آل د ریکوایرډ ډاکومنټس ټو د یونیورسټۍ، او دغه ټول ډاکومنټ چې دی دا به یونیورسټۍ ته جمع کېږي. لکه ډایرکټ به تاسو هلته نه لګئ، خو یونیورسټۍ ته به یې لګئ، یونیورسټۍ به بیا تاسو له دغه درکوي. اپلیکیشن ډاکومنټس به 2 کاپیز وي. ښه بیا چې دی نو د اپلیکیشن فارم، ښه د ګورنمنټ سکالرشپ یو خو به دغه اپلیکیشن فارم شي، بل به بیا ستاسو چې د هایست ډپلوما دغه شوه، او د دې سره سره هایست ډیګري د هغې ټرانسکرپټ چې کوم دی، او سټډي پلان یا ریسرچ پروپوزل که تاسو پی ایچ ډي دپاره نو هغه دا لیکلي دي چې نو لیس دین 800 ورډ نه به کم نه وي په انګلیش کې یا په چاینیز کې، او 2 ریکمنډیشن ریفرنس لیټرز به پکاري، او که څوک میوزیک والی نو چې سی ډي فارمیټ کې هم خپل آرټ را لیږلی شي. دغه شان فزیکل ایگزامینیشن رپورټ، تاسو میډیکل رپورټ چې کوم دی هغه به هم پکاري. اډمیشن نوټس بیا به تاسو ته دا پوره تفصیل بیا تاسو کتی شئ، او بیا به هغه ټول څیزونه چې دي په دې میلینګ ایډرس به یې ولیږئ. اوس تاسو ته دا وایم چې لکه تاسو دغه کونسل چې کوم دی د انګلیش د سکالرشپ دپاره، دا تاسو دا ویب سایټ دی، دا ما تاسو ته راړولی، تاسو له به په ډسکرپشن کې درکړم. دلته به تاسو څه کار وکړئ چې کله تاسو کولاو کوئ نو دلته به تاسو په چاینیز کې، نو چاینیز نه به تاسو انګلیش ته کنورټ کوئ، او کله چې انګلیش ته کنورټ کوئ نو دلته به راشئ، دا خبره چې لیکلي دي سټوډنټ رجسټریشن، دلته به خپل رجسټریشن وکئ، ټول کوایف ټول دغه به دا به ډک کوئ ټول، او دغه چې کله تاسو یونیورسټۍ ته بیا دغه خپل ډاکومنټس لیږئ نو دا فارم به ورسره څنګه چې دلته دا خبره وشوه. ټیک ده، نو دلته اوس لکه تاسو پروګرامونه کتی شئ چې اپلای انډر ګریجویټ دپاره دی، ګوره ماسټر پروګرام دی، ټیک شه، او بیا پی ایچ ډي پروګرام دی. نو مختلف یونیورسټۍ دي، تقریبا 215 نه زیات یونیورسټۍ دي،
او په هغې کې تاسو چې نو بلکې 2500 نه په هغې کې چې دی تاسو اپلای کولی شئ هلته لکه زه اوس رالم ماسټر پروګرام ته نو که تاسو فرض که موږ دا پروګرام کولاو کو او دلته راځو خو دلته بیا دا وایي چې یاره ماسټر پروګرام په انګلیش کې که په دغه کې نو موږ چې دی ماسټر پروګرامز ان انګلیش دا به کلیک کو ان کیس نو انګلیش کې به بیا هغه څه ریکوایرمنټس دي دا دغه دي پروګرامونه دي ګوره ماسټر پروګرام ان انګلیش او دا نور بلها پروګرامونه دغه شانتي نور هم دي ډېر شي نو که دا اولنی به که موږ بیا کلیک کو نو دې خوا موږ له راشي چې لکه دا دلته کم پروګرامونه دي او فرقی او لاست ډیټ څه دی نو دلته که اوس موږ دا وګورو ښه د ایج ریکوایرمنټ بیا نور ریکوایرمنټس نو دا الیجیبیلیټي څه ده نو دې پروګرام دپاره چې دی نو بیا تاسو به خپل ډاکومنټس هغه شان تیاروئ او اپلیکیشن ډیډ لاین د دې چې دی نو هغه اپریل 30 که نه 2021 دی دغه شان اپلیکیشن پروسیجر چې کوم دی نو هغه آنلاین دا تاسو کلیک کوئ نو دا به کولاو کوئ آنلاین دلته بیا د هغو ریکوایرمنټس چې کوم دي نو الکترانیک فوټوز دا ګوره دا یو د الکترانیک فوټو به خپلوالی د هغې سایز یې دا دلته لیکلی دی دغه شانتې بیا رجسټریشن انفارمیشن دا ټول به اوس رجسټر کوي او یوزر نیم پاسورډ تاسو چې آنلاین کوم ځان له کولاو کنه دا به یاد ساتئ چې وروستو بیا دغه ښه پیپر اپلیکیشن مټیریل بیا به تاسو دغې نه پس دي بس تاسو نه غواړي پیپر مټیریل دا ټول څیزونه چې دي په پیپر کې په دې کې به انټرنیشنل سټوډنټ اپلیکیشن فارم چاینا دغه انټرنیشنل سټوډنټ او بیا به سرټیفیکیټ اف هایست ایجوکیشن دا د پروګرام ریکوایرمنټ دي که نه اکیډمیک ټرانسکرپټ دا ټول څیزونه چې دي کاپي اف فرنٹ کور فرنٹ پیج ویزا پیج پاسپورټ ښه دا بیا وروستو خبره دي پرسنل انرولمنټ نو دا ټول ډاکومنټس د دې پروګرام دپاره پکار دي دغه شانتې هر پروګرام دپاره خپل ډاکومنټ سي او بیا کانټیکټ انفارمیشن د تاسو بیا لیږلی شئ دغه که په دې کې دا تاسو نور کولاو کوئ دغه آنلاین کم دا هغه چې دی نو په دې کې بیا تاسو کتی شئ چې نور دي تاسو نه څه غواړي او دلته کې تاسو ته خبره وکړم چې کوېسچن آنسر دلته ګایډ فار انټرنیشنل سټوډنټ دا تاسو ډاونلوډ کوئ په دې کې پوره تفصیل بیا کتی شئ او ډاونلوډ فارم له چې کله تاسو راشئ دې ډاونلوډ نه نو په دې کې اپلیکیشن ډاکومنټ ګوره د دې ځای نه بیا تاسو دا څیزونه ډاونلوډ کولی شئ چې اپلیکیشن ډاکومنټس دي او سکالرشپ ریلیټډ کو تاسو ته څه پکار نو هغه هم په دې کې د نان ډګري دا ټول ډاکومنټ تاسو دلته چې دی دغه کولی شئ ډاونلوډ کولی شئ نو دغه د هر پروګرام ریکوایرمنټ جدا دي خو دغه دپاره چې کوم دی څنګه چې ما خبره وکړه سکالرشپ دپاره نو سکالرشپ دپاره به تاسو دلته راشئ دلته به ځان رجسټر کوئ رجسټریشن او دا به فارم به ډک کوئ دغه کوئ دا پرنټ به وله واخلئ هارډ کاپي او بیا به د هغې سره چې دی کله تاسو یو پروګرام ته اپلای وکړئ لکه دلته چې هم وکړه نو بیا به هغه چې تاسو نه کله دا نور ډاکومنټس غواړي دا ټول نو دا به د هغې سره تاسو سینډ کوئ ملګرو ډیمو تاسو وکړه او ډېر اسان طریقې کار دی یونیورسټۍ ته اپلای کول غواړي بیا دغه سکالرشپ فارم ورسره اټیچ کول غواړي نور چې کوم ریکوایرډ ډاکومنټس دي نو هغه به تاسو سره هسې هم موجود دي ستاسو سره به وي او که نه نو په دې ځینو ډاکومنټس خو دونه وخت نه لګي نو پکار ده چې تاسو د مارچ اینډ پورې ډېر وخت دی پکار ده چې تاسو دغه ډاکومنټس برابر کړئ او دې ته اپلای وکړئ چې فری سکالرشپ هم دی او د هغې سره سره ستاسو ګریجویشن یا پوسټ ګریجویشن هم وشي د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان